به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا اللہ پاک پیشمیرہ نعمتنا او احسانات دی او ہر بندل پکار دی چی پا ہر یو نعمت باندے شکر ادا کی لیکن چی شکر ادا کول سرا اللہ پاک خوشحالی نعمتنا نورم زیادی مندومر کمزوری چی اللہ دا طول نعمتنا شمیر قدری نشکولے نپاہری و نعمت پر شکر سا ادا کو دا زمن دا وسن بار خبر ادا چی من دا طول نعمتنا شکر ادا زمن دا پیغمبر علیہ السلام و صحابی اڑخت ناس تو دیر پا عجزے و پسادگی دا اللہ نے سوال کو دعائے غسطہ پیغمبر علیہ السلام اوریدا دا صحابی دعا کی وی اللہم خلقتنی مجانا یا اللہ عصب سمفتو کی دے پیدا کرم ورزقتنی مجانا روزی امرائلہ عصب سمفتو کی راکلا فاغفر لی مجانا اس میں عصب سمفتو کی بخار نمان دا پختانم شرانم یا اللہ من دے اسم نہیں اوچپا مچم کو بخار نعمتنا زیاد دی من در طول نعمتنا شکر ادا کول نشکو اللہ دی اسفی صوبہ آمین فدی بیشمیر نعمتنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو عظیم نعمت دی اللہ من دوتا سترہ کردی ہوئے الحمدللہ نمن دے کلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ کلے صفتنا ورکڑی دی یو خل صفت دارے کہ تمام کائنات نزیاد حسن او جمال اللہ زمن پیغمبر علیہ السلام دور کرے دی جبرائیل علیہ السلام 1,24,000 پیغمبران سرا او دا ہر پیغمبر سرا چکم خپل مرگئی صحابو دا غی سرا دا جبرائیل علیہ السلام ملاقات شوئے دی بے شکر طور پیغمبران خلیو دا جبرائیل علیہ السلام زمن پیغمبر علیہ السلام تیوزل وی ویدا اللہ محبوبہ گیر چا پیر طول دنیا کے بیشمیر اخکل خلق ملی دلی دی و تپاکی دا طول نزیاد خشتے ستا خوشان تکل خشتا نشتے دی نفاسہ یو شاعر دا جبرائیل علیہ السلام دا الفاظ شیر کے ہوئی وی آفاقہا گردید ام مہر بتا ورزید ام بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزی دیگری آفاقہا گردید ام دا دنیا دا مختلف طرفنا شمال جنوب مشرق مغرب دا میں قتلی دی مہر بتا ورزید ام خل معشوقی و داغی ناز و ادا میں قتلی دا بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزیں دیگری دیر خل خلق ملی دی خود پاکی پریشان دی یوسف علیہ السلام حسن و جمال قرآن حدیث اور تاریخ کی بیان شوی دی یوسف علیہ السلام دیر خشتو اور یوسف علیہ السلام طول حسن براہ راست
ښکاره و. نو د مصر خلک د مخ مبارک په ننداره و. زمن د پیغمبر علیه السلام حسن او جمال د یوسف علیه السلام د حسن نه ډېر زیات دی، خو الله زمن د پیغمبر علیه السلام په حسن لږه غوندې پرده اچولې ده. که دا پرده یې نه وه اچولې نو د ټولې دنیا خلک به د پیغمبر علیه السلام د مخ مبارک په ننداره وي، نو د دنیا ټول نظام به معطل پاتې و. الله نظام هم چلول غواړي نو لږه غوندې پرده یې اچولې ده. سبحان الله. د دې پردې په وجه باندې ابو جهل، ابو لهب وغیره پیغمبر علیه السلام نه دي لیدلی، د زړه په سترګې لیدلې نه دی. یوې محلې خلک دي یو ځای روزانه مخامخ کېږي، خو د زړه په سترګې لیدلې نه دی، ایمان یې نه دی راوړی. او صحابه کرامو د زړه په سترګو لیدلي دي، د مالو جان نه پې ورتېر دي. د پیغمبر علیه السلام د هر چا نه خشته دی. اوس د بل اړخ ته د مرزا مخ ته هم لږ وګورئ چې دی څنګه دی. نو د مرزا مخ یو طرف ته لږ راوتلی دی او بل طرف ته یو پوټې چیتې غوندې دی، او دا یوه سترګه چې ده نه دا یو شانتې ده او دا بله سترګه یې بل شانتې ده. د فیسبوک کې د هلکانو سره یې نو ویې ګورئ یو سترګه یو شانتې ده او بله بل شانتې ده، او نظر کې هم فرق دی. یو شی ورته دوه ځله ښکاري، یو شی دوه ځله ښکاري. عربی کې دې ته اعور وایي. سکول کې استاد و هلک ته یې ورشه دفتر کې ګیلاس پروت دی راواله، نو هغه هلک هم داسې و چې دا سترګو کې فرق و. یو ورغې ورته استاد یې په میز خو دوه ګیلاسه پراته دي، کوم یو راواله؟ نو هغه ورته یې کاڼې واله دا یو ګیلاس اوله او دغه بل راواله چې ګزارې وکړو نو هغه صحیح ګیلاس ولګېد، استاد یې په هغې خو دواړه مات شو. نو د ده دا سترګې همدغه شانتې وې. نو حسن پکې نشته دی. دا ورکوټه هندوانه غوندې چې وي په پټي کې او دا بې وخته څښا شي نو دا چیپړه غوندې شي، نو د ده دا مخ دغه کالکونډی غوندې. نو ده کې حسن او جمال نشته دی. پیغمبر علیه السلام ته الله پاک عقل ډېر زیات ورکړی دی. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي دي که عقل یو لاک حصې شي نو 90,000 حصې د عقل زمن پیغمبر علیه السلام ته ورکړي شوي دي. سبحان الله. الله کې 10,000 پاتې شي نو دا 10,000 کې 9,000 باقي مانده ټولو پیغمبرانو ته ورکړي شوي. بیا 1000 پاتې شوي نو دې 1000 کې 900 حصې صحابه کرامو ته ورکړي شوي. نو 100 کې بیا 90 حصې علماء دین بزرګان دین ته ورکړي شوي. او یو حصہ فریاد کې یو حصہ د ټولې دنیا کافرو ته ورکړی شوه. 90 حصې علماء دین بزرګان دین، 10 پاتې شوي، دې 10 کې 9 حصې عامو مؤمنانو ته ورکړی شوي، یو پاتې شوله نو یو د ټولې دنیا کافرو ته په شریکه ورکړی شوې ده. زمون پیغمبر علیه السلام ته په لاک کې 90,000 حصې د عقل. مرزا د ټولې دنیا په کافرو کې یو کس دی، هغه په لاک کې یوه حصه چې تقسیمینو سره هم نه ده پاتې ده کې هېڅ هم عقل نشته، دی د عقل نه خلاص دی. ده باندې یو قسمه بیماري وه چې دی په خپله لیکي چې زه دروازې 100 کرتې او 10 ماتوم، تشې میتیاد تیزي د دروازې 100 کرتې او خیټه خرابه وه. هغه زمانه کې ټایلټ پیپر ټیشو پیپر نو په لوټو به خلکو کار کو، نو ده به ځان سره لوټې ګرځولې چې اودس به یې مات کړې، په لوټه به یې ځان پاک کو. خو دی د ګوړې شوقي ومو نو ګوړه به یې هم ګرځوله. نو عقل یې دومره دی چې کله به یې ځان پورې ګوړه راښکله او کله به یې ګنده لوټه خولې ته کړه چې ګوړه خوړه. نو عقل هم پکې نشته دی. زمون پیغمبر علیه السلام ته الله بېسیاره عقل ورکړی دی او ده کې عقل هم نشته دی، د لیونو په شان. زمون پیغمبر علیه السلام انتهایی حیانات و، ډېر زیات حیا پکې وه. او پیغمبر علیه السلام خپله زندګۍ کې پردی ښځې د چته ګوتې نه دي وروړې، دا سره لاس ولو کړی نه دی. د سلام کلام په وخت کې بنده لاس ورکوي، خو پیغمبر علیه السلام پردو زنانو ته لاس قدرې هم نه دي ورکړی.
او دې په خپل وخت کې خپلو امتیانو ته ربنیغ ورکړه چې کومه به یې خوښه شوه نو هغه به یې ځان سره یو ځای کوله کار به یې کوو نو که هغې ورته چې ظالمه دا څه کوې وایي زما ستا خو نکاح شوی کوم دی وایي اسمان کې شوې ده نو پرتو ښځو سره یې تعلق شي بېکاره دی د کار نه دی پیغمبرانو ته وحی چې راتله هغه به جبرائیل علیه السلام راوړله او کله چې کوم شی به د برطانیې نه راته د هغه نوم دی ټیچي ټیچي نو راته وحی په ټیچي ټیچي وه او هر پیغمبر د خپل رب په خبرو باندې پوهېده چې الله کوم وحی رالیږله نو پیغمبر به پوه شو او هغه وحی به یې خپلو امتیانو ته پیش کوله خو یو ځل د برطانیې نه ده ته په انګریزۍ کې وحی وشوله ټیچي ټیچي وله چې کومه وحی راوړله هغه انګلیش یو خو ډېر سخت و نو دی پرې نه پوهېده نو دی یو انګلیش سټوډنټ ته وایي چې راشه لږ د دې ټرانسلیشن خو راته وکړه نو داسې شی دی چې د خپل رب په خبرو هم نه پوهېږي نو دی به خلکو ته څه وایي چې ما ته رب څه وي بې عقله دی ناپوهه دی او یو ځل یې وی ما ته کټ کې پروته وم او ما ته وحی راتله خلک ورته وایي څنګه وحی راتله د وحی کې څه وی وحی کې به اواز راته چې دا اواز وی دا وحی تا ته د کوم طرفه کېده وی د کټ د لاندې نه اواز راته چا ورته یې ظالمه وحی د باره نه راځي دا د کټ لاندې دا ستا خېټه کې کړخو یو مشر سړی و نو هغه باندې د پیریانو غوټه راغلې وه نو تمکر یې وله راوسته زامن یې غټ غټ پهلوانان زلمي زلمي و هغوی وله تم واله سړی راوستله هغه تم واله ورته د بابا باندې دا پیریان سخت یې لږې راته ونیسئ نو چې دې زامن ونیو نو د ټوپونه وال یو ځای پرې د پاسه کېناسته چې کېناسته نو د ټیز واچو بیا وروسته بابا نه خو غوټه لاړله نو بیا هغه یو زوی وایي چې پیر صاحب دا ټیز چا واچو پیري که بابا وایي ټیز خو پیري اچو دی خو کونه دی د بابا نو د هغه نه چې کېدل دا وحي ورته کېده نو پرېږده د ټول نور پکې ګړپړ شیطان ټول خو نور معامله دا ده وه شی بېکاره دی زمونږ پیغمبر علیه السلام ته الله قوت او طاقت د 4,000 سړو ورکړی د 4,000 پهلوانانو طاقت زمون پیغمبر علیه السلام کې و مکه کې یو کافرو پهلوانو او هغه راغی پیغمبر علیه السلام ته ویې ماله به په کبړي راځې که تا راوپرځولمه زه در باندې ایمان راوړم که ما راوپرځولې پیغمبر یې نوم بنالې دستبردار شوه پیغمبر علیه السلام ورته را میدان ته شه صحابه کرام را مخکې شو د الله محبوبه دا خو ډېره بېادبي ده چې ته اوس په کبډي ورځې موږ ناست وي موږ به په کبډي ورشو پیغمبر علیه السلام ورته ما دې چیلنج راکړی دی ما دې پرېږدی صحابه کرام بیا را مخکې کېدل او مینت ظاهري کوي چې من ته یې پرېږده اخر کې پیغمبر علیه السلام وفرمایي یا لږ ایمان ته پتا ضروري که په ما پتا وی چې په ما ایمان وروړي خو ما دې را پرېږده چیلنج هم ما دې را میدان ته کې نو پیغمبر علیه السلام میدان ته ووتو کافر سره په کبډي شو او لږ ساعت پسې کافر پهلوان په ځمکه راوغورځاو چې هغې غورځاو نو هغه پاڅېد وي زما خپه وښویه ده یو ځلې بیا راشه نو بیا پیغمبر علیه السلام ورغی سړی یې راخلاص کړ چې راخلاص یې کړ نو بیا راپاڅېده جامې وڅنډلې وي شا مې نه ده لګېدلې ته بیا راشه نو چې په درېیم ځل ورغی او راخلاص یې کړ نو پاس یې پیدا چې داسې شو وایي شا دې لګېدلې ده او ویښپې خو دې نه دي ښویېدلې وایي نه ښه ده پاسه سړی پاڅېده او کلمې وویله مسلمان شو ربنا نبی دی رضی اللہ تعالی عنہ مولانا فضل ربی معدن سے پاشارو کے بدا خبر دا سکولا یو مشرک پہلوان میں نبی سلطان تا زان بنی سے ننظما تا قطع توان تا کمی پڑک لنی دا خپل دین بپرے دیتا کدی پڑک لمکتم غالب ایمان تا حضرت قویل بسم اللہ رازت تیاریم زوالاری بے اسلام خدمت ہر شان تا
صحابه ورتویل چې غلامان شته سرکار څه دپاره اوځي بیا میدان ته حضرت نه منله شلو ورته غاړه په درې زره پهلوان را پړ ځان ته وی پهلوان زر کلمه اوی معدنه سری جد که د کونینو پهلوان تا د پیغمبر علیہ السلام کی طاقت وو او دی مرزا کی طاقت دومره نشته چې خپل اودس راټینګي د پیغمبر علیہ السلام د مقابله تصور قدرې نشي کېدی چې دې د ځان په سوې د هیڅ شی نه د پیغمبر علیہ السلام په مقابله کې د پیغمبر علیہ السلام پیغمبري د نورو پیغمبرانو په شان نه ده ځکه د نورو پیغمبرانو پیغمبري څه به داسې وه چې د یو زمانې پورې به خاص وه هغه زمانه کې به تېره چې بل پیغمبر به راغی او څه پیغمبران داسې چې د یو علاقې دپاره وو نو بلې علاقې نه به بل پیغمبر و خو زموږ پیغمبر علیه السلام تر قیامته د ټولې دنیا مخلوق دپاره یو پیغمبر دی دې نه پس به بل پیغمبر نه راځي پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې زه خاتم النبیین یم یعنی ما نه وروسته به بل پیغمبر نه راځي او فرمائی چې انا وساعت کهاتین دا مسواک ګوتو منځمه دواړه یو ځای کې وي زه قیامت دقسې یو یعنی زما د قیامت په منځ کې بل څوک پیغمبر نه به راځي نو د دې دوو ګوتو منځ کې که بله ګوته راووتله نو دغه ګوته بدې ښکاري نو ته به هسپتال ته او ډاکټر له ورځې ما له اپریشن وکړه چې منځ نه دا ګوته لرې کړي نو د پیغمبر علیه السلام نه وروستو او قیامت نه مخکې که بل چا سر راپورته کړ نو هغې له به اپریشن ټول غواړي او د ټولې دنیا مسلمانانو دا اپریشنونه کړي او که بیا بل پیدا شو بیا بیا کوي هغه زمانه کې د دروغو پیغمبر چې را پیدا شي د هغه اپریشن مسلمانانو کړی دی د پیغمبر علیه السلام نه وروسته به بل پیغمبر نه راځي د دوی یو عقیده ده چې عیسی علیه السلام هم وفات شوی دی نشته دی او د مسلمانانو عقیده ده چې عیسی علیه السلام جمدی دی اسمانونو کې دی او قیامت نه یو ججو علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ و علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات وشو ناغه جج تپوس کوي نبوت څه شی دی افغاني صاحب رحمت الله علیه ورته وی نبوت یو اعلی منصب دی او ډېر لوی نعمت دی الله پیغمبرانو له ورکوي نو هغه جج خبره په منځ کې کټ کړله وی مولانا چې نبوت دومره اعلی شی دی نو دا عامپول پکار دی کوڅه په کوڅه محله په محله باندې یو یو نوی نوی پیغمبر پکار دی تاسو عالمان او تاسو مسلمانانو په پابندي لګولې چې ختم نبوت دا پابندي په ولې لګوي دا غالي څه چې دا په شوده سره دی کویږي نه د سره علمي خبره نه کومه نو دغه وخت د پاکستان د 100 نوټ غټ نوټو افغاني صاحب نوټ ورته په دا څه شی دی وی دا 100 نوټ دی دا څنګه دی وی دا ډېر کړي وی کدا ډیر شي نو خدای کنه او وی که زه مهر لګوم په سپین کاغذ باندې او دا رسول نوټونه جوړوم او هر چا له ورکوم ناغچه جوړي لګول دا کارونه کې ځکه چې دا نوټ جعلي دی او جعلي نوټ په سوځول دی دیو دې دوه نقشې ته په پابندي لګي چې می جوړوي دا ولې ناغه وتوي د نوټ د جوړولو اتارټي ګورنمنت سره ده نو کبل چا جوړ کدا جعلي دی جعلي نوټ د سوځول دی څوک چې جوړي د قابل د سزا دی افغاني صاحب ورته وي څنګه چې د نوټ د جوړولو اتارټي ګورنمنت سره ده داسې د نبوت اتارټي الله سره ده سبحان الله الله چې کوم نبی دی هغه نبی دی او کما ته جوړ هغه چې علي نبی
نبی دی نو چې علي نبی دی نسبتولو دی او چې څوک یې جوړي هغه قابل د سزا دی. نو زموږ پیغمبر علیه السلام په هر لحاظ هر صفت کامل او مکمل دی. د پیغمبر علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر نشته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.